او چالان سلام علیکم زما عزتمندو وګورو رانو څوک چې دا ویډیو وګوري د خدای لپاره او د رسول لپاره دا ویډیو شیر کړي دغه سمندر دی د یونان زه اوس خپله وښکاره کړه دا د ترکي خاوره ده د ترکي خاوره کې ولاړ یم یونان ته ځمه 2 ځله مې حرکت وکړلو 2 ځله په سمندر کې رئیسار شوم خدای د مرګه بچ کړم درېیم ځل ځمه واپس په بلغار ځمه خپله خبره دا ده چې دغه سمندر د یونان په 3 کاله کې 8000 نفره وژلي دي عزتمندو خاص کر د پاکستان او د افغانستان د ښایسته ګلونو ته زه دا ویډیو شیر کوم خدای او رسول ته وګورئ چې مه راځئ په دغه لاره باقي هر سړي خپله خوښي ده خو زما د طرف نه تاسو ته دا یو نصیحت دی موږ دا 3 ملګري یو دغه 2 نفره چې دي یو د ویډیو چې کوي یو دا نفر د 2 د افغانستان دي زه خپله د پاکستان خیبر جلسې یم جمرود افریدی مونږ 2 ټرایانې وکړې فیر راغللو واپسي کوو د خیره الله تعالی مونږ ته درېیم ځل زندګي راکړله یو ځل مونږ ته یې ژوند راکړو خو مونږ پوه نه شو دویم ځل یې ژوند راکړلو خو اوس یې مونږ د خپلې پویو نه مازغو نه خپل کارن یو واپس ځو د خیره که پاکستان ته لاړو که ترکیه کې حساب شو که په بلغار لاړو د مونږ معلومات نشته والله خیر دا وګوره دومره خطرناکې لارې او ګودرې دي چې په ولاړه خلک ګزارېږي